مونږ هو کمکل یو کنه بیوقوف قوم یو د زړې ګډې اولاد یو په چې چا راته شین بوټی وښود نو ورپسې بې بې نارې وې د یو طوطي او د نولي یارانه وه نو د طوطي ورته وی د نولي ته چې زه درځمه څه به راته کوې مېلمستېږم دی وی ته چې راشې د ګلونو جامې او ته چې راشې د ګلونو رس خوراک دا بدله کوم دا بدله کوم ویل ډېره ښه ده نولی ورغی چې نولی ورغی ناست دی اوس دا بلونګړی چې دی په دې ونو باندې شور 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 داسې وخېږي شور 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 داسې په دې ونه وخېږي طوطي زړه ستړی شو په ناستې وی هلکه هغه ستا روټۍ هغه ستا دعوت هغه ستا د ګلونو جامې د ګلونو امیلونه څه شو نو نولی ورته وایي کہ روٹی کپڑے دعوت نو چھوڑ دے تو میری آنیاں جانیاں دے زمانہ شرشرائی لگے گورا کہ کل پہ یو ونہ خیجم او کل پہ بل ونہ خیجم او کل پہ بل ونہ خیجم دا خبر دا امن مشن نوا خبر دا دیوا زما کور کے چیزی نوا زما سخطن پردی کور تا زما گورا مائلت نو خبر دا دیوا چاگا فوجی اور تدا سوکی او گاډ افانر ورته پیش کیږي او دی ورته زمبای زمبای کیږي او دغه لاس ورته ویرا رواني او بیا جنډې له چورسي نو دا چل ورته وکي دا په ټي وي د ملک تزان خود چې وګورئ ما ته سمره گاډ افانرونه پیش زما په خبره پوه شئ نو یو غرض داو دویم غرض داو چې امریکا خوشاله شي غرض د صدام حسین مرګرتیا نه وا د صدام حسین پوخ دشمن دی زمونږ د ملک حکومت پوخ دشمن دی او ظالم ورته وي بیا بڑی سی پیدا کړی دی بڑی سی د کړی او د پیسو ټټوان چې تاسو وایي چې صدام حسین کمیونست دی زه وایم چې زه د مولانا حسین احمد مدني مرید او شاګرد یم حسین احمد مدني به وي چې کوم سپی په پیرنګي چاکو لګوي داغه سپی خلاصه سما د مولانا مدني ایمان دی صدام حسین کمیونست خو پرېږده چې سیک وي که نه او په امریکا یې چک لګولی نو د صدام حسین د متیازو نه د پاکستان حکومت قربان تاسو خیال راغی ښه مسلمان د ده نه بل نشته په جنډه یې وګوره الله اکبر یې لیکلي مورچو کې وګوره مصلی واچوي مونځ کوي دا فوټو یې وګوره داسې کلک لاسونه دعا ته والله که ملیان هم نیسي ملیان هم دا چل کړي هغه ته وګوره تاو کا داسې تاو کا داسې لاسونه والله که دعا ته مونږ هم نیسو لکه ده چې نیولي او په دې لاسونو کې د خدای ډېر خیر ور واچوي او ورچولی دی انشاءالله امریکا به خدای ذلیله کوي رسوا کوي به سره د مرګرو به خدای تباه کوي د ټول پاکستان عوام په یو آواز هغه دا وایي چې امریکا ظالمه ده او امریکې مارچ کولو چې د ټول پاکستان د عوامو آواز دا دی چې امریکا ظالمه ده او زمونږ د پاکستان د حکومت آواز دا دی چې صدام حسین ظالم دی عزیزانو په دې ملک اسلامی جمهوری اتحاد په نامه باندې نواز شریف الیکشن ګټلی دی نو که اسلامی ټکي باندې را سره خبرې کوي ام ورته تیار یو او که جمهوریت باندې راته خبرې کوي نو ام ورته تیار یو جمهوریت دې ته وایي چې د ملک عوام څه وایي نو حکومت به هغه کوي وایي دې ته نو د ټول پاکستان عوام وایي چې امریکا ظالمه ده او نواز شریف وایي چې امریکا مظلومه ده نو د عوامو تقاضا دا ده چې د ظالم مرګر هم ظالمي فوراً استعفا ورکه حکومت پرېږده عزیزانو بله خبره مې دا کوله چې 13 ورځو کې د مولانا فضل الرحمان متعلق یو خبره مشهوره شوې وه
هغه دا وه چې ده دا ویلي دي چې صدام حسین دې فوجونه د کویت نه وباسي نو خبره توڑ موڑ کې پیش شوې وه خبره داسې ده چې صدام دې فوج د کویت نه وباسي امریکا د فوج د سعودي نه وباسي او اسرائیل د فوج د بیت المقدس نه وباسي اسرائیل خو د امریکې د مور میړه دی د هغې په سر خو خبره کول نه غواړي په هغې خو 40 کاله وشو چې د فلسطین د مسلمانانو په اسرائیلو باندې بیړه تباه کړه او سپورټ یې رستو نه امریکا کوي په هغې خبره هم نه کوي خو کویت نه فوج وباسه چې د کویت کوي زه قبضه کم او په کویت کې زه اډه جوړه کم او مسلمان راته سوپر پاور جوړ نشي خبره دا ده صدام حسین په مسلمان دنیا کې یو ایټمي قوت جوړ دی امریکې دا نه برداشت کول چې ایټمي قوت تی په مسلمان کې جوړ شي مسلمان هغه ټول عمر خپل تالی ساتل غواړي الله چې د کومې مور نه یو زمری پیدا کو او امریکې لینن پیزوان په پوزه کې اچول عزیزانو 10 ګیدړان ورته یو شوي دي 10 ګیدړان او صدام حسین زمری دی انشاءالله چې دا 10 وړه ګیدړان به په سړو ننوځي او الله به د ده بول بالا کوي نو زما عزیزانو نر او غیرتی دا مې دشمنم خوښي اوس د کویت 47 ملیان دي په دې پاکستان کې د کویت 47 هغه 47 فتوی ورکوي چې صدام حسین جارح دی صدام حسین جارح نه دی هغه پلیټ جارح دی چې کوم ستا د خولې نه ووته هغه ورځ د یو ملا متعلق راته چا ووی چې هغه وایي چې صدام حسین جواب مې ورولېږلو مالدازان دې روغ پکار دی او که نه په دې مې پوه کړه تیکه به دې کړه که د صدام حسین خلاف دې وخت کې دې غلطه خوله وخوځوله ژبه به درنه غوسه صدام حسین فیل کېده بیا به په ځمکې په سر باندې تاسو د اسلام نامه نه علئ تاسو به ټول عمر د امریکې پیټوان یئ او ټول عمر به د امریکې ټټوان یئ او امریکا به در باندې سوره ګرځي صدام حسین اب پرون وی چې انشاءالله چې میدانی جنگ شروع شي نو برش صاحب په خپلو مړو وړو به ستړی شي امریکې ته خو که تا کې ایمان وي نو را میدان ته شه کرامت بعد الموت حق دی دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده چې نن د صدام حسین په ملا باندې شیخ عبدالقادر جیلانی جنگیږي لګیا دی نن د صدام حسین په ملا امام ابو حنیفه جنگیږي لګیا دی د عراق نه بله ورځ یو ډاکټر راغلی و قرآن یې راته وخوړو چې صدام حسین وی چې ما امریکې ته وزرې والې نو ګبراوم ما د شپې خوب ولیده او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي چې زه در سره یم چې ګبراو نه شې او ورځه پې تاسو خیال راغی څو ورځې په بغداد باندې وریځې وې د امریکې جاز به راغلی نه و چې بیا به کورکای شوی اوس اخبار کې به م کتلي دا اخبار پیدا چې شمدید خبرې زه د درې قوم سره تعلق لرم او د ټول عرب ملکونو کې زمونږ عزیزان دي هغوی را روان دي روزانه راځي د امریکې په فوج باندې د ځمکې نه خاماران راووته او په سوونو فوجیانې په کیمپونو کې وخوړ څه فوټوان به تاسو اخبار کې م لیدلي حشرات الارض ورپسې راوتي او پلانې حشرات نه دي دا ورپسې الله هغه انتظام راوویستو چې کوم انتظام خدای د ابرهه سره کړی و کوم خدای د فرعون سره کړی و کوم خدای د نمرود سره کړی و کوم خدای د قوم لوط سره کړی و
کم کار خدای پاک د قوم نوح سره کړو هغه تبعی الله نن په امریکا راوسته ده خبره وګدا شو امریکا ته کانګرس وې چې تا خوې چې دا د 24 غنټو کار دی اوس خبره میاشتو ته لاړه نو د بوش تقریر وګورئ داخله نورم کاږه شوی چلی نه ورځي هلته د بین الاقوام جرنل سیکرټري دی که څه بلا دی هغه هم څه پو کوي په خبره نه پوهېږي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې که پاکستان حکومت کې ایمان وي او مسلمان ځان ته وایي او اسلامی جمهوری هغه ورځ مې مولانا فضل الرحمن صاحب ته وی د په تقریر کې وی چې اسلامی جمهوری اتحاد مال چې بیا د جمهوری اتحاد سره د اسلام ته کوي دا اسلام د نواز شریف د خزه نامه وا چې وزیر اعلی او خزه نه وراويسته چې وزیر اعظم شو دم پکې خپل دونډونای راويسته نو موږ حکومت الخلق یو په پوي نو اسلام د خزه نامه وا هغه اسلام ته نه د مراد چې کوم تاسو وایي پاکستان کې 22-24 خاندان چې حکومت هم په دې کې تاییږي را تاییږي دې خلقونه ته د اسلام تمه کوي دا خلق به په ملک اسلامي نظام راولي د چا خزې او لونه چې شاملات دي دا خلق راشي په مازدیګر کې چې په صدره دینه ته دا توقع کې بیا یو ډله داسې وه چې شریعت بل یې جوړ کړی په دې کلو به ګرځېده شریعت بل هم پیش کړی شریعت بل هم پیش کړی شور به یې واچولو د عوام خو کمقل خلق به دوی به وایي چې رښتیا جوړ څه چل دی نو ما دوی ته وایي چې صدر بش نه هم تپوس کړی دی چې شریعت بل هم پیش کړی دی وی اولاد هم د صدر بش دی دی دغه و غلام قادر خان و بې نظیره هم وه دائم دی نو صدر بش نم تپوس کرے چې تاسو د شریعت بل خبرې کوئ ستا اسمبلی کې ستا ایمان شتا یا دا غیرت پکې شتا چې هغه په دې ملک اعلان وکړي چې د لوږې به مړه شو لیکن په دې ملک کې بل قانون نه منو نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې صدام حسین په دې ملک کې الله یو مرد مجاهد پیدا کړی دی کویت باندې فوج کشی چې کړی دا کویت هم د عراق حصہ ده جګړه په دې راغلې وه چې دا امریکې له تیل په 4 انې ورکول نورو ملکونو له په روپۍ ورکول بیا کویت په قوو باندې سعودي له به هم ورو داسې وړاندې کېده نو د دې وجې نه سم کار یې کړی دی او سم کار یې کړی دی زه وایم چې کویت خو پرېږده زه په پاکستان کې اعلان کوم چې الله دې خپله ګدلې م راوږده کړي زمونږ نر باچا خوښي دې خوا وګوره حرمین شریفین زمونږ ایمان دی زمونږ مذهب دی زمونږ دین دی صدام حسین په عراق کې ګرځي او مورچې ګوري په خپله د فوجیانو سره او فوجیانو له کټوای پخوي او د خادم حرمین شریفین نواز شریف ورپسې ګرځېده نه په جده کې و نه په ریاض کې و نه په مکه کې و پته یې نه لګېده چې کومې سورې کې ننوتی دی تاسو خیال راغی جي ته چې خادم حرمین ځان ته وایې نو ته په ریاض کې کښېنه که د ریاض د قوم بچي پکې کباب کېږي چپ که د ریاض د قوم بچي پکې کباب کېږي نو د قوم بادشاہ دین پکې کباب خبره خو د صدام حسین کوه چې خپله جنازه یې په خپله وکړه چې زه مرم نو عزیزانو تیار اوسئ او تیار اوسئ انشاءالله چې موږ به په پاکستان کې داسې غازی او داسې نر بادشاہ غواړو موږ ته سرې شونډې او نری غاړې نه دي پکار موږ لا ریګمال کړي نه دي پکار تاسو د غلام اسحاق او د نواز شریف مخ ته وګورئ چې ریګمالونو یې بیړه تباه کړه داسې خویه مخ د پیغلې جینۍ نه لکه د دوی شرمېدلو
نو مونږ ته عزیزانو د نر او د مجاهد بادشاہي پکار ده، مونږ ته د خسیانو بادشاہي نه ده پکار. بله خبره واورئ اخیری، نواز شریف په امن مشن باندې تلو، چپ ایران ته تلو. ایران آلریډي اعلان کړی دی چې زه غیر جانبدار یم، کړی دی که نه؟ ترکو ته تلو، ترک فلغال د امریکې ملګري دي، دا بل کوم ملکونه دي. مصر ته تلو، حسن مبارک دی خدای په ګرنیټو لګئی، هغه آلریډي د امریکې ملګری دی. نو ته ځې خیر د دشمن په کور کې غواړي. که تا ته تله پکارو خو بغداد ته به تلی وې، صدام حسین سره به دې خبرې کړې وې، ریاض ته به تلی وې، شافعت سره به دې خبرې کړې وې. نو ته لاړې همغه د امریکې ټټوانو سره په امن مشن تلې. به دا خبره دا وه چې دا پاکستانیانو ته په سترګو کې خاورې اچولې.